السلام علیکم. څنګه ښه جوړیاست؟ کلاس په خیر ښه خو جوړیاست. وخت منظم ځای کوم د دې ډایرکټ په سبجیکټ خبرې کوو. سبجیکټ په مابینځ کې که کوم ځای غلط سو یا اوازونه و دغه دپاره بخښ کوئ. صحیح ده. سبجیکټ مو د هارمون سره اخیستی دی. هارمون کې بیا کوم ټیسټ راخیستی یا کوم دغه مو راخیستی هغه ته ویل کېږي پی ټي ایچ ټیسټ په نامه باندې. صحیح ده. د دې فل فارم دی پیراتایرايډ هارمونز او دې ته په نور نومان هم وایي کېږي. دې ته پیراتایرايډ هارمون هم وایي کېږي یا پیراتایرین هم وایي کېږي. صحیح ده. راځئ پرته د هارمون د شروع کولو د مخکې زه به پرته د سر د خلاص کوم چې دا پیراتایرايډ د کوم ځای سره راځي هغه ګلینډ نوم چیشتی. صحیح ده. پیراتایرايډ ګلینډ ورته وایي کېږي. صحیح ده. زه بیا د انګلیش پښتو درته وایم بیا به دې مخکې سره د خلاص کوم. 1 of 4 pea sized glands found on the surface of the thyroid gland. نو د دې جملې مطلب دا دی چې دی وایي چې د تایرايډ نو دې جملې مطلب دا دی وایي چې د دې نوم دی پیراتایرايډ ګلینډ او دا چې دی د خود په شان باندې یعنې د نخود په رقم باندې د یو کوچني کوچني غدود دی. یعنی کوچني غدود ورته وایي یعنی کوچني 4 دانې غدود دي د تایرايډ ګلینډ و شاته پرتې دي. شاته ګوره دا کوچني زه په دا عکس کې هم ښکاره کوم. کله د نخود دانې داسې کوچني 4 دانې تایرايډ ګلینډ دي دا د هغه ځای څخه دا جوړېږي دا هارمون. صحیح ده. د پیراتایرايډ هارمون میډ بای دیز ګلینډ انکریز د کیلشیم لیول ان دی بلډز. د پیراتایرايډ هارمون د دې غدود لخوا جوړ شوي وي او په وینه کې د کیلشیم کچه لوړېږي. یعنې د دې جملې مطلب دا دی وایي چې دا کوم پیراتایرايډ هارمون چې دی دا د دغو ګلینډ څخه جوړېږي یعنې د هغه 4 ګلینډ چې دي د هغو جوړېږي. د دې ګلینډ بیا کار چې دی سیسټم کې کیلشیم انکریزي زموږ په جسم کې یعنې کیلشیم زیاتوي زموږ په جسم کې یعنې زموږ په وینه کې چې کله د کیلشیم کمی وي نو هغه زیاتوي. صحیح ده. نو هغه څنګه زیاتوي هغه به زه اوس لاندې بیا سر د خلاصوم. صحیح ده. نو پیراتایرايډ هارمون از ډایرکټ انوالوډ ان دی بونز کډني اینډ سمال انټسټاین. پیراتایرايډ هارمون په مستقیم ډوله په هډوکو او پښتورګو او کوچني کولمو کې داخل وي. نو دې مطلب دا دی وایي چې دا کم چې دی دا پیراتایرايډ هارمون چې دی دا یوازې یو کار نه کوي دا ډایرکټ چې دی هغه هډوکو ته هم ورځي او کډني ته هم ورځي کوچني کولمو ته هم ځي. یا دا کوچني دا درې شیان چې دي لکه هډوکی پښتورګي او کولمې په دې شي کې شامل دي. د دې سره هغه لکه څنګه زه اوس په دې باندې سر د خلاصوم دلته درته وایم هم او ویډیو هم در ښکاره کوم د 3D فارم کې در ښکاره کوم. نو دا چې اول وارې کیلشیم کم شي نو سیګنل ولاړ شي پی ټي ایچ ته یعنې پیراتایرايډ هارمون ته ولاړ شي. نو هغه سیسټم کې ریلیز کې پی ټي ایچ هارمون ریلیز کې دا کوم پیراتایرايډ هارمون چې دی دا ریلیز کې یعنې دا ایله کې تولید کې. نو دا سیسټم کې اول وارې راځي هډوکو ته ورننوځي. هډوکو ته چې ورننوتو نو هلته یو قسم مخصوص سپیشل سیلز ورته وایي هغه ته ویل کېږي اوسیوکلسټ په نامه باندې یا کلسټ په نامه باندې یو قسم حجرې دي. نو دی هغه حجرو ته امر ورکړي هغه حجرو ته دننه ورسي چې دی هډوکي رامات کړي. نو هډوکي خو ته خبرې چې دا د کیلشیم ډېر ذخیره په هغه کې پرته وي یا هغه کیلشیم چې ضرورت نه وي هغه کیلشیم دلې پرته یعنې د ذخیره کار کوي دا هډوکي. نو دې سیسټم کې هغه کیلشیم ځینې رامات کړي. کم کیلشیم چې کم وي نو هغه کیلشیم پوره کړي. صحیح ده. بل دې سیسټم کې ولاړ شي پښتورګو ته. پښتورګو دا کوم پی ټي ایچ چې دی دا هارمون چې دی دا زیات پښتورګو ته ورسي. پښتورګو ته ورسي چې پښتورګو ته وایي چې ته د کم کیلشیم چې موږ د بولو په لاره باندې پاسو اضافه کم کیلشیم چې موږ د بولو په لاره باسو هغه مه باسم. هغه هلته ابزورب کړه یعنې جذب کړه چې موږ د دې ضرورت په پوره کړو. جسم ته ضرورت دی د باندې درڅه وځي نو ته باید جذب کړې. صحیح ده. بل دې سیسټم کې دریم دې سیسټم کې اکټیویټس کې ویټامین ډي یعنی کم چې ویټامین ډي چې په ان ایکټیو فارم کې نو هغه د ایکټیو فارم ته واړوي. نو کله چې د ایکټیو فارم ته واړوي نو دا بیا سیسټم کې په کولمو کې د دې کیلشیم ابزوربشن کې یعنې کولمو کوشش کوي چې دا کولمې سره جذب کړي دا کیلشیم چې نه جذب کړي هغه ضرورت په پوره کړي. صحیح ده. نو یو خبره په یاد وساتئ بر زه دا ویډیو در ښکاره کوم. صحیح ده. نو کله چې په هډو کې دا جذبېږي هغه ته وایي کېږي ری ابزوربشن. صحیح ده. او په پښتورګي کې چې کله کیلشیم یا دغه جذب کېږي هغه ته هم ری ابزوربشن وایي. ولې دوه مارې د دې دواړه څخه دوه مارې ابزورب کېږي. او که په کولمو کې کم کیلشیم ابزورب کېږي نو هغه ته ابزورب وایي. دلته هلته چې و هډوکي ری ابزورب و کډني کې هم ری ابزورب او په پښتورګي چې دی ابزورب دی. راځئ چې اوس دا ویډیو کې سر در خلاصوم. اوس به دا ویډیو نو دا اوس ګوره پی ټي ایچ هارمون ریلیز شوله راله ځي هډو ته ورغله. اوس دا جړ وینې دا هارمونز دی دا هډوکو ته ورغله. هډوکو ته ورغله دننه هلته کیلشیم ریلیز کړي. صحیح ده. کیلشیم چې ریلیز کړي دا اوس بیا روان دي دا ځي دا کوم جړ هارمون دی پی ټي ایچ هغه ځي کډني ته. کډني څخه هم کیلشیم ابزوربوي. ځي بیا کولمو ته. کولمو کې سیسټم کې ویټامین ډي اکټیووي چې هغه اکټیو کړي نو هغه بیا سیسټم کې کیلشیم زیات ابزوربوي چې هر څونه کولی شي کوشش کوي هغه کیلشیم ابزوربوي. صحیح ده. دا د ویډیو راځي چې اوس مخ ته
نو په دې مابینځ کې څو ناجوړیانې موږ ته پېښ سي یا یو ناجوړي پېښه سي نو یا هغه علامات ته ویل کېږي هغه څه دی هغه یو ډیسورډر هغه ته ویل کېږي هایپرګلیسیمیا ویل کېږي یا هایپوګلیسیمیا صحیح ده. اوس هایپر درته وایم بیا هایپوګلیسیمیا درته وایم صحیح ده. هایپرګلیسیمیا هغه ته وایي چې کیلشیم په جسم کې زیات شي په وینې کې زیات شي نو په وینې کې دغونه زیات شي چې جوړ نه کله دا پروسس چې کېږي دا نه دا ویټامین پی ټي ایچ هارمون ریلیزي نو هغه کله کله دونه زیات کړي چې هغه هایپرګلیسیمیا شي صحیح ده. نو د هغه بیا څه ناجوړیانې موږ ته راپېښېږي اوله ناجوړي موږ ته راپېښېږي اوسټیوپروسیس موږ ته پېښ شي. اوسټیوپروسیس داسې یو حالات دی چې په د هډو کې چې دی د مابین څخه خالص یعنې کوکړه سي یا خالي کوړک دغه پاتې سي دا کوکړک پاتې سي نو لوړ هډ یې لاندې شی نه وي پکښې که هغه ژر ژر ماتېږي یا نرم کېږي یا ناجوړیانې پېښ سي دې سره صحیح ده. بل دی چې پېښه موږ ته راځي هغه کډني سټون پیدا سي یعنې په پښتورګي کې ډبره پیدا سي هغه ولې لازمن خبره ده هلته کیلشیم ډېر او ضربوي هغه سره یو د ډبرې فارم ځینې جوړ شي صحیح ده. ولې جسم ته نه ځي نو هغه بیا ضرورت نه نو هلته ډبره فارم ځینې جوړ شي صحیح ده. یو دی هایپوګلیسیمیا په جسم کې یعنې د کیلشیم لو لیول ته وایي یعنې چې کله کیلشیم کم سي یعنې کله په جسم کې کیلشیم کم وي نو هغه ته هایپوګلیسیمیا وایي. نو دا بیا موږ ته څه راشي سټیپنس اف مسلز راشي یعنې کله چې دا موږ مسلز یعنې دا کم نساجونه یا دا کم چې موږ لاس سره ښورو نو هغه سم لاس نه ښوري کونټرسټرکټ نه کوي یعنې دا جسم ته پوره حرکت نه شي ورکولی یا نروس پرابلم شي یعنې دماغي مسله پېښه شي صحیح ده. زه چې اوس ګورو د دې نارمل رینج بیا به ګورو چې پی ټي ایچ خپله چې پورته شي نور څو ناجوړیان جوړوي صحیح ده. د ده نارمل رینج چې دی هغه د 10 ونیسي بیا د 80 پیکوګرام پر ملي لیټر په نارمل دی صحیح ده. او د ده چې کوم نورې ناجوړیانې چې دي یعنې پی ټي ایچ خپله چې های کېږي پورته کېږي هغه ټیومر اف پیراتایرویډ ګلینډ دی هایپوګلیسیمیا ده اورین اینډ لنګ کینسر کېدای شي یا هایپر پیراتایرویډیزم کېدای شي یا ویټامین ډي ډیفیشنسي کېدای شي یا کرونیک رینل فیلیر کېدای شي ریکټس کېدای شي یا کیلشیم مال ابزوربشن کېدای شي. دا چې وزاره ناجوړي درته وایم ویډیو ډېر ورته کېږي صحیح ده. په دې باندې بیا ما داسې نور ویډیو هم جوړې کړي دي خیر دا شارټ فارم مې درښایم. ټیومر مایکر چې دی کوم چې تایراید ګلینډ کې چې کوم پیراتایرویډ ګلینډ دي دغه ټیومر وي یا کیلشیم کم چې په هغه حالت کې دا پورته کېږي کوم چې هایپوګلیسیمیا ورته وایي یا اورین لنګ کینسر چې یعنې کوم چې په تخمدان یا د په سینه کې چې کوم کینسر وي د هغه د وجې څخه دا پی ټي ایچ پورته کېږي یا هایپر پیراتایرویډیزم یعنې چې کله چې هایپر هغه حالت ته ویل کېږي چې کله د پیراتایرویډ هارمون چې دی هغه ډېر تولیدېږي یا داسې فنکشن چې دی هغه هارمون زیات تولیدېږي د هغه د وجې څخه هایپر دی ته وایي یا ویټامین ډي ډیفیشنسي کېدای شي یعنې کله چې ویټامین ډي کم وي نو هغه د وجې هم کېږي یا کرونیک رینل فیلر کېدای شي یعنې چې کله زړه د پښتورګو ناجوړي د هغه د وجې کېدای شي یا کیلشیم کم وي په جسم کې یعنې هغه سم ابزوربشن نه کېږي سي په دا وجې څخه د دې پی ټي ایچ لیول پورته کېږي سي راځو اوس ګورو چې دا کښته کېږي په کم حالات کې یعنې لو اف پی ټي ایچ هارمونز کم هارمون چې دی ده هغه اټو ایمین ډیسورډر کېدای شي کم د جسم قومت د وجې څخه یو ناجوړي کېدای شي یا لو میګنیزیم کېدای شي یعنې میګنیزیم کمیش کېدای شي یا ملټیپل مایلوما کېدای شي یعنې دا یو قسم د پلازما کینسر دی دغه د وجې کېدای شي یا هایپر ګلیسیمیا کېدای شي یا کیلشیم زیات شي نو بیا د دې پی ټي ایچ لیول کم شي ده یا هایپو پیراتایرویډیزم وي هغه هایپر او د هایپو یعنې په دې حالت کې دا شي د هایپو هغه حالت ته ویل کېږي چې پیراتایرویډیزم هارمون سم نه ریلیزي کم پی ټي ایچ چې دی هغه سم نه ریلیزي نو هغه ته هایپوتایرویډیزم وایي سي ده یا ریموول اف پیراتایرویډ ګلینډ یعنې چې کوم پیراتایرویډ ګلینډ چې ریموو کړي د جسم دغه د وجې هم کم راځي یا ریډیشن یا ټریټمنټ اف کینسر چې شروع یا د یو کینسر ته چې ټریټمنټ شروع یعنې هغه شواوې ورکوي یا په بله لاره باندې چې علاج روان دغه د وجې هم کښته کېږي سي ده. نو په دا ناجوړیانو کې دا هارمون کښته پورته کېږي سي ده. اوس ګورو چې د دې ټسټ په چیچ کې ستا سره به چیچ در سره اول ور به یا ای ډي ټي ټیوب در سره یا به جل ټیوب در سره سیرم یا هول بلډ به در سره یعنې کوم چې ای ډي ټي بلډ یې په هغه کې بهتر اخلي او دا ټسټ چې دی دا په کوبس ای 411 کې هم کېږي نور چې په هر یوه کې نوم مو په هغه کې کېږي یعنې مینیوډاس هارمون انالایزر په دې ټولو کې کېږي سي ده. او دا ټسټ چې دی درته یوازې کیلشیم دپاره نه شي کولی د نور شیانو دپاره هم کېږي کراټیني حالت هم په کتای شي فاسفورس حالت هم په کتای شي او کیلشیم هم کتای شي سي ده. دا لاس جمله چې دا دونه مهمه نه ده که ما چاپیات وساته سي ده او نور کوم ویډیو خوښ شوي د سره شیر کړئ لایک کړئ کوشش کوئ چې بل ته فایده ورسوي.